تاج محل ولې جوړ سو؟ چا جوړ کړي او د چا لپاره یې جوړ کړي؟ لیکنه د تاند ویبپاڼې څخه. له نن څخه 392 کاله پخوا د مغول امپراتور شاه جهان ماندینه ممتاز محل د ماشوم پر زیږون باندې مړه سوه او شاه جهان د دې په یاد تاج محل ودانۍ جوړه کړه. تاج محل ماڼۍ د هندوستان په شمال کې د اوتر پردیش ایالت په اګرې ښار کې د ممتاز محل پر مقبره جوړه سوې ده. ممتاز محل چې 1593 میلادي کال د اپریل په میاشت کې زیږېدلې وه، د 1611 میلادي کال د جون پر 18 وفات سوه. شاه جهان په خپله د 1592 کال د جنورۍ پر 5 په لاهور ښار کې زیږېدلی دی. ویل کېږي چې پر باچا پر خپلو 4 میرمنو کې ممتاز محل ډیره ګرانه وه. د ممتاز محل له مړینې پوره 1 کال وروسته په 1621 میلادي کال کې د هغې د مقبرې پر ودانۍ کار پیل سو او په زرګونو کارګرو او معمارانو د دې ودانۍ په جوړولو کې برخه لرله. په 1648 میلادي کال د دې ودانۍ کار بشپړ سو او وروسته د مقبرې په شاوخوا کې د باغ او نورو ودانیو کار پای ته ورسېدی. تاج محل 56 متره پلنوالی لري او 58 متره لوړوالی لري او په 10,000 متره مربع کې له سپینو مرمرو جوړه ودانۍ ده. د تاج محل په شاوخوا کې 4 منارې ډېرې مودې وروسته دا جوړې سولې. دغه منارې لږ څه کږې دي. دا په دې خاطر چې کوم وخت که زلزله وسي نو به پر ودانۍ نه نړېږي. د تاج محل ختیځ ته یو جومات او په لویدیځه برخه کې یو میلمستون جوړ سوی دی. کله چې شاه جهان ومړ، هغه په تاج محل کې د ممتاز محل څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. تاج محل د تاج محل لیدو ته چې د نړۍ یوه شاهکاره ودانۍ ګڼل کېږي، هر کال له 2 تر 4 میلیونو سیلانیانو پورې ورځي. تاج محل په 1983 میلادي کال کې یونسکو د جهاني میراث په لیست کې ثبت کړي. د دې ودانۍ په اړه لاندې لیکنه جعفر هاند شلې ده. تاج محل د مینې نښه او که د یو باچا شوق د مازدیګر شفق په خپرېدو چې د هند د اګرې پر تاریخي ښار ورننوتم. ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، پر تنګو سړکونو یې ګاډي کتار ولاړ وه. دغه ښار پر خپلو لسګونه زره وګړو سربیره د زرګونو نورو سیلانیانو کوربه هم وي. د ډیرو نورو خلکو په څیر ما هم تاج محل پر تلویزیون لیدلی و او په اړه مې ډیرې کیسې اورېدلې وې، خو عکس د اصل په شان نه وي او دا خبره راته په اګره کې ثابته سوه. د ښار پر یوې څنډې د جمنا لوی سیند بهیږي او د دې د یوې برخې پر کږې سوي غاړې د مرمرو جوړ هسک تاج محل له ورایه ښکاري چې د سیلانیانو د نظر تنده پرې ماتیږي. ما یې په هره تیږه کې رڼا لیدله. د ودانۍ ستنو او پر دیوالونو جوړو سوو نقاشیو ته چې سړی ځیر سي، د ستاینې ټول تورې ترې هیر سي. د تیږو په منځ کې یې رنګارنګ ډبرې د ګلونو په ډول لګول سوي دي.
چې د زرګونو معمارانو او کارکوونکو د هنر او د زیار کیسه کوي. دا مقبره د مغول باچا شاه جهان د ژوند او مینې یوه نښه ده چې د خپلې میرمنې ممتاز محل له مرګ وروسته یې جوړه کړه. د دغې ودانۍ پر جوړېدو 19 کاله تیر سول او رغنیزې چارې یې په 1422 میلادي کال کې بشپړه سوې. هغه مهال چې یوه توله طلا په 15 روپیو وه، پر دغې ودانۍ 40 میلیونه روپۍ لګېدلې دي. ممتاز محل د شاهجهان هغه نازولې میرمن وه چې د 14 اولاد پر زیږون مړه سوه، نو میړه یې د څو ورځو لپاره ګوښه نشین سو. خو کله چې خلکو ولیده نو د سر ټول وریښتان یې سپین سوي ول. د اکبر باچا دغه لمسي له خپلې میرمنې سره د بې کچې مینې له کبله دغه ودانۍ جوړه کړه او په نړۍ کې د خپلې مینې یو پرتمین او تلپاتې یادګار پرېښوی. د تاج په لیدو مې د شاهجهان په اړه فکر کاوه چې د مینې اظهار یې په څه عجب ډول کړی دی، خو که دی باچا نه وای بیا به یې څه کول. تاج د هند وګړي دا تش د تاج په نوم پیژني او یو شاعر وایي چې یو شهنشاه د خپل دولت په مټ د تاج محل په جوړولو زموږ د خوارو خلکو پر مینو ملنډې وهلې دي، خو نور بیا تاج د نړۍ د ټولو مینانو لپاره یوه نښه بللې ده. د مینې په اساس جوړ د دغې ودانۍ 4 خواوې یو ډول دي او د مرمرو په ډبره کې راته شاعري ښکاره سوه. د تاج په مخ کې او په 4 خواو کې وړې خو یو شان دالانونه دي او یو جومات او مسافرخانه هم لري. په هند کې هر څوک چې نوی واده وکړي تاج ته ارومرو ورځي. هلته مې ډیرې داسې نوي واده سوي جوړې ولیدې چې خپل ګډ ژوند د تاج محل په لیدو پیلاوه. تاج محل ته د ننوتلو د مخامخ دروازې د لارې پر 2 خواو د اوبو واړه واړه حوضونه دي چې د مازیګر مهال پکې د تاج محل رنگین انځورونه په نڅا وي. د تاج محل مخ ته د مرمرو پر یوې جوړې سوي چوکۍ ډیرو خلکو تصویرونه اخیستل چې تاج محل پکې د تصویر په شا کې هسک ښکاري. په هند کې هر څوک چې نوی واده وکړي تاج ته ارومرو د تللو هڅه کوي. د اګرې په ښار کې د مغولو د امپراتورۍ نورې ودانۍ هم سته چې تاج محل ته پر لار دي. د شاهجهان د نیکه اکبر باچا مزار هم په دغه ښار کې دی. د مغولو دا ډول نورې لرغونې ودانۍ په هند کې د اسلامي نړۍ د تیر تمدن یو ژوندی سمبول وړاندې کوي. شاهجهان د هند زیاته شتمني په ښکلو ودانیو جوړولو ولګوله او د مغولو په تاریخ کې د انجینر باچا نوم ګټلی دی. خو داسې ښکاري چې د تاج محل په جوړولو کې خپل ټول احساس او فکر مصرف کړی و. یو ځای مې لوستي و چې شاهجهان د جمنا سیند پر بل غاړه د تاج محل د سیوري د جوړولو پلان هم درلود. په هغې کې به توره ډبره کارېدله او کټ مټ به د تاج محل په څیر و. هغه دغه توره مقبره د ځان لپاره جوړوله، خو د ممتاز محل زامن د هند د تخت د ترلاسه کولو په موخه له یو بل سره په جنگ کښېوتل او رنګزېب بریالی سو او خپل پلار شاهجهان یې د اګرې په کلا کې بندي کړ. شاهجهان د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د کلا له یوې کړکۍ څخه تاج محل ننداره کاوه. د لوی ګمبتې په منځ کې
ممتاز محل او شاهجهان څنګ پر څنګ د یو بل پر شی او چپ لوري ته په ابدي خوب ویده دي. اصلي قبرونه د ودانۍ په تل کې دي، خو پر همدغه برید د ځمکې پر سر د دوی قبرونو ته ورته له مرمرو جوړې نښې دي چې هره ورځ زرګونه سیلانیان نندارې ته ورځي. د تاج محل د ودانۍ د انجنیرانو نومونه چاته څرګند نه دي، خو عیسی محمد افندي د شاهجهان په دربار کې نامتو مهندس پاته سوی و. یو پکښې استاد احمد لاهوري نومېدی او زما لپاره پکښې په زړه پورې خبره دا وه چې دی د افغانستان د بدخشان اوسېدونکی و. د په ډهلي کې د لال کلا یا سرې کلا بنسټ هم ایښی دی. د ماښام تیارې پر خپرېدو وې چې له تاج محل څخه راووتم. د بیرته تلو وړاندې مې یو وارې بیا شاته وکتل چې د تاج محل د رنګین مازیګري تصویر د سترګو په لیمو کې د تل لپاره وساتم. اوس په وطن کې یم، خو لا مې هم د تاج محل انځور په ذهن او لیمو کې نڅیږي.